السلام علیکم زما او خوږو مینوالو دوستانو ملګرو. زه اسرار فطرت تاسو ته مخاطب یم. مینوالو نن موږ په دې خپل پروګرام کې داسې شخصیت ته بلنه ورکړې ده راوستې ده او ملمه دی چې زیراب ګل حیات ته او تاسو به پیژنئ. نو ټلویزیون په ډرامو کې شینو سید رحمان دی سره کار کړی دی، په خپل ډرامم لیکي، مزاحیه شاعر هم دی او ډیر ښکلي لیکل کوي. نو موږ سره زیراب ګل حیات سے موږ سره په دې پروګرام کې ملمه دی. نو هغه ته زیراب ګل حیات سے تاسو ته په دې خپل پروګرام کې هر کله ویم هر کله راشي، تاسو به مینوالو ته سړډالۍ کوي او مینوالو په انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه اسرار فطرت سے یو جهان مننه چې تاسو منګ راغختلو او موږ له په خپل پروګرام کې ځای راکو. نو یو جهان مننه. تاسو تاسو کو فطرت سے چې تاسو لکه خپل ځان معرفي کې کنه. جی نو زه د کاټلنګ کټیګړې اوسیدونکو زیراب ګل حیات زمانوم دی او د سکول د وختونو به مې د بزم ادب کې کار کو، خبرونه مزاحیه خاکې ما کې دا غینه علاوه بیا زه لاړم بس شوق مې ور سره چې کوم شوق لري نو هغه ځای ته برسي. نو بیا مې پکې شاعریم دغه کړل او امارات ته پکې لاړو، دغه استاد او بالکې ډرامه مې ولیکل، نورم ډرامو کې ما کار کړو د ساید کریکټر، بیا پکې مین کریکټر استاد او بالکې کې ما کو رائټر هم زو مداغي او هغه 24 اپیسوډ وو په خبر ټي وي د پاره چلے د شپږ شینو سید رحمان چې نو استاد او بالکې وی او جی بالکل هغه پاره کې کریکټر دغه داسې استاد چې د شاګرد د استاد نزد کړه کوله. جی نو او په دغه ډرامه کې به د استاد زما خبره منلې لکه نو هغه ډیره خولي مزاحیه هم د خډیر د طنز او مزاق ته. جی او جی نو تاسو خو موږ استاد شاعري اوریدلې ده او اوس به مینوالم ووري. تاسو شاعري کې ډېر مزه ده او ډېر مزاحیه او ډېر مقصد هم پکې دی، مزاح هم پکې دی. حاجی نو ته به مینوالو ته نو زه تاسو نه تاسو کوم مزاحیه ویم کو سنجیده ویم. مزاحیه وای چې مینوال خوشاله شي. ها مزاحیه حاجی مزاحیه خو ډیر دی هغه یو پیروډي دا وي زه به دومره مینه درکم چې دنیا بشي حیرانه. نو کلی ماحول د کلی غونتاغه پیروډي ما کړی د سلیم خان سلیم لیکل د رستم یو ډیرو سندرغاړو ویل دا. نو ما وی ما زب هر هغه کې وی هر یو غم بدر نه لرکم خوشاله بدر، هر یو پن بدر نه لرکم شوتل پن بدر پسر کم زب دومره غیا در کم چستانیا بشي حیران. دا غیا برا ټولو ملک پانی د سلطانو ستا سنډا په مړو مپړ دنه هم په غیانو دا غیان بتر بخر کم ستا سنډا په اخر کم زب دومره غیا در کم چستانیا بشي حیران. ډیر ستا د کور چرګو د لاسه بوساړه شو لغو بل د اخر کور نو باسه ټوله ورانه کړه غوجل سوداګر به خبر کم خربه ټوله غویله ورکم زب دومره غیا در کم چستانیا بشي حیرانه. هر یو پن بدر نه لرکم شوتل پن بدر پسر کم زب دومره غیا در کم چستانیا بشي حیرانه. په مستونه خبر نشم ټول د خپل خېټه تیر کې تماشې لچور نشم بچې میخه سره هیر کې نوکرینه بدلر کم زیراب ګل په نوکر کم زب دومره غیا در کم چستانیا بشي حیرانه. جی مننه. او یو سبل جاسه نظم یا غزلی نو غم مینوال ته په شعرونو خو نخلاصي سنجیده وای. جی سنجیده ماغه کلی ماحول له د صادق سے بغه دغه یادېږي وي چرته راشه کنه جانا نستا په شانت چرته را نو ډېر خولي زیاده دلته خوښ شي زمون کله چرته راشه کنه جانا نستا په شانت خولي چرته راشه کنه. نو مینوالو داسې ډېر خولي کله د غیر چا پیر دا مرغو چغار د شنشنه فصلونه دي خجی دا د وړکوالي یادونه دي وي زما یادونه در یادېږي کنه زړه د نری خوږیږي کنه ما چې لیکل اوستانم پلاچه مینه زما د پرماتیږي کنه چې به مغره کې کوټنۍ کولې هاغه ساروي پکې سریږي کنه تا بچیندرو ما بیلوري بکول مشران خاغه سکاریږي کنه او هغه د بیر ټال مې ډیر یادېږي چې ماشومان به پزنګيږي کنه تا بچیندرو ما بیلوري بکول مشران خاغه سکاریږي کنه او موږ به په بډو چې چکه پټولې ګوړه ټیکرو کې ویل کېږي کنه دواړو بغرنه چې سرګړې وروړو هغه جمعات کې اوس خوريږي کنه او مازیګری کې به خشاک لتللو
پترې پټو کې راټولیږي کنه او پسره غرمه کې به مرغول تلما لیندې په غاړو کې ګرځيږي کنه چې ما او تا به تماشا کوله کوچیان پلار باندې تیریږي کنه د زراب ګل خو په خوانه مینه ده چې ستا پزله کې به اوسېږي کنه